د پښتونخوا سترې محکمې په جبر توګه د افغان هنرمندانو ایستل منع اعلان کړل. د پښتونخوا سترې محکمې په پاکستان کې د پناه غوښتونکو افغان هنرمندانو د جبري اخراج په وړاندې د ثبت شوې عریضې په اړه حکومت ته حکم کړی چې افغان هنرمندان دې په زوره بیرته افغانستان ته نستنوي. دغه محکمې حکومت ته لارښوونه کړې چې په 2 میاشتو کې د افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې په اړه پریکړه وکړي او تر هغه وخته دوی په زوره بیرته افغانستان ته نشي ستنولی. د پېښور سترې محکمې دغه پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې پولیسو په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې 141 افغان هنرمندانو تیر کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ته عریضه کړې وه چې په جبري توګه افغانستان ته د دوی ستنول وځنډوي. د افغان هنرمندانو له لارې د پښتونخوا سترې محکمې ته په لیک کې استدلال شوی و چې د طالبانو له لوري په موسیقۍ، کنسرټونو او نور هنري فعالیتونو د بندیز ترڅنګ دوی په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ دي.